السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا هرکلی ستړي مه شئ ملګرو. نن هم دله بیا هم یو اپلیکیشن راوړی چې د هغې په ترو باندې به تاسو خپله علاقه، خپل کلی، خپل کور هم معلومولی شئ، یعنې تاسو به پې هغه لیدلی شئ. نو دغه اپلیکیشن په باره کې به تاسو سره موږ خبرې کوو. بس دغه یوه هیله هم ده چې زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ. که تاسو سبسکرایب کړی نه بیل آیکن ورسره ووایئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت میلادېږي. نو د ویډیو طرف ته به ځو. تاسو به اول ورشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو ولیکئ ګوګل ارت، یعنې GOOGLE ګوګل EARTH. دا به تاسو ولیکئ. په دې اولي سر به ته راشي، داسې یو انټرفیس به تاسو ته کولاو شي. بیا ورته کلر پرې راځي ګوګل ارت. ګوګل LLC یعنې دا د ګوګل نه ډایرکټ کنیکټ دی. نو تاسو به دا اوپن کړئ. زه به یې اوپن کړم، تاسو بیا انسټال کړئ. 7 کوچې MB ځای نیسي. نو بیا به تاسو په دې باندې دا به ته دغه شانې یو انټرفیس کولاو شي. نو تاسو سرچ بار کې که خپل علاقې نوم ورکوئ که نه، زه به ورله ورکړم دغه ځای به ورکړم، زه به ورته ورکړم باجوړ به ورکړم. زه د باجوړ اوسېدونکی یم. باجوړ ایجنسي پاکستان. نو دا بیا اوس هم سرچ کوئ او په خپله به یې ماته شو کړي چې دا کوم ځای کې ده، کوم ځای کې نه ده. نو تاسو لیدلی شئ د هغې هغه نقشه یې هم ماته وښودله، هر څه یې ماته وښودل، یعنې چې کوم ځای پورې دغه دی، د هغې مین سب ډیویژن یعنې هیډ کوارټر یې چې کوم دی هغه ښار دی. تاسو لیدلی شئ. زه به دا زوم کوم نور هم. ښه، ته به زوم کوم. دې ته به لږ انتظار وکړئ چې دا بیرته لږ صفا شي. بیا به په دې سایډ باندې که تاسو خیال کړی دا 3D اپشن درکوي، په دې به تاسو کلیک واخلئ. چې بلې تاسو کلیک واخلئ نو تاسو ته به بیا نور هم داسې دغه کړي. نو داسې به تاسو دې ته به دا ښکاري. دا د ښار مین روډ دی. زه دغه کېږم بایپاس روډ دغه دی، دغه بل دغه دی. نو دغه شانې به تاسو ته خپله علاقه په دغه باندې تاسو ښکاري. نو همدغه یو زبردست اپلیکیشن دی. که تاسو انسټالول غواړئ خو انسټال یې کړئ، یعنې چې خپل علاقه یا خپل روډونه خپل هر څه تاسو یعنې لیدلی شئ. نو همدغه یو اپلیکیشن موږ درته راوړی و. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ. زموږ ویډیو سره لایک کړئ، کمنټ یې کړئ، خپله رایې پرې ورکړئ چې ویډیو مو خوښه شوه که نه. نو همدغه زبردست یو اپلیکیشن دی چې تاسو پرې خپله علاقه یعنې خپل دغه پرې شئ کتلی. نو امید ده نننۍ ویډیو هم دومره. بیا به هم خپله ویډیو کې حاضرېږو. هغو پورې ما ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.